Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. Today in this class, I am going to teach you household items vocabulary in English. سلامونه ګرانو شاګردانو، نن ورځ غواړم چې تاسو ته په دغه کلاس کې د کورني سمنالاتو لغتونه په انګلیسي ژبه کې وړاندې کړم. نو دغه کلاس تر پایه پورې وګورئ او نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. نو ټایم نه ویسټ کوو، راځئ چې کلاس شروع کړو. نمبر 1 lipstick سرخی. hairbrush ږمنځ. کم بنا تلفظ کیږي، کم ږمنځ. torch بجلی یا څراغ، لاسي څراغ. headphones ګوشکې. handbag لاسي بکس. fireplace اور د اور بلونې ځای. stairs زینه. curtains پردې. toothpaste د غاښونو ملم. blanket کمبله. pillow بالښت. wallet بټوه. washing machine د کالیو یا د جامو مینځلو ماشین. rug کالینه. clock ساعت، دیوالي ساعت. watch لاسي ساعت. sunglasses د لمر عینکې یا تشمې. refrigerator یخچال. earrings غوږوالۍ یا لښتۍ. computer television TV هم ورته ویل کیږي. bed cut دوستانو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې هیله ده چې یو څه مو ته زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په کمه موده کې او په ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، لطفا زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ، تر څو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم، تر بیا مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.